سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو دوه ډېرې مهمې ویډیو در باندې پلی کومه، ګورم یې در باندې میکسونه هم لګولي چې یو څومره پاکستاني پوځیان وژل کېږي، د بي بي سي رپورټ یې هم در باندې ګورم، او د طالبانو څه نظر دی د پاکستان په باره کې. په دې باره کې دواړه ویډیوګانې در باندې پلی کوم، خو اول درسره څو خبرې کوم. وایي چې څه کرئ هغه به ریبې، ژرنده که د پلار ده خو په وار ده، جرندم زمونږ د وارم زمونږ د تور خاماره دهشتګرده د اسلام دشمنه پاکستانه. انشاءالله اوس په تا سره موږ ګورو، او انشاءالله دا درې رنګه بیرغ نه دی، دا به انشاءالله په اټک لګو، خپله خاوره به خپلو، او د طالبانو سپین بیرغ نه دی، د اسلام بیرغ، د فتح بیرغ، هغه به انشاءالله په اسلام برباد باندې لګو، ځکه دا د اسلام په ضد جوړ شوی هیواد دی. افغانانو ورونو موږ د چا په مرګ هېڅکله نه خوشحالېږو، نه موږ ته اسلام دا اجازه راکوي، نه موږ ته انسانیت یې راکوي، نه موږ تاسې پښتانه دا کار کوو. خو زما په مرګ باندې دا پاکستان خوشحاله شوی. 45 کاله دې زه تباه و برباد کړی. ما ته اسرائیل، امریکې، روس، نور ملکونو دومره نقصان نه دی را رسولی څومره چې دې پاکستان را رسولی دی، دهشتګرد هېواد. کله نه چې طالبان راغلي 15 میاشتې کېږي، تقریبا 1200 پاکستاني پوځیان دا وجل شوي دي، او د دې نه تعداد زیات دی، دغه ما ته کم تعداد وښودو، خو د بي بي سي رپورټ کې وګورئ، ځکه چې دې زمونږ په مرګ باندې خوشحالېده. دې زمونږ ملي اردو چې تسلیمېده، یا زمونږ ملي اردو چې مړه کېده، دې به لیفونو ته راتلل ته به یې خوشحالۍ نه کولې. نن ستاسې په درد باندې مونږ خوشحاله یو. انشاءالله چینجۍ در باندې لګېدلې، او ډېر ژر به انشاءالله دا ډټ په بل مخ ته راچپه شي، ځکه دا دوه ملکونه چې دا د اسلام په ضد جوړ شوي ملکونه دي، یو اسرائیل یو پاکستان. او اسرائیل دومره مسلمانانو سره ظلم نه دی کړی څومره ظلم چې پاکستان د مسلمانانو سره کړی. زه په چلنج باندې ویم 10 منټه د یو سړی را دي چې ودې غږېږي د اسرائیل په ظلمونو باندې دا 83 کاله، او 10 منټه د پاکستان په ظلمونو زه غږېږم چې زه د په ثبوت باندې ورسوم چې پاکستان هم د اسلام په ضد، هم د پښتنو په ضد، هم د مسلمانانو په ضد، او څومره ظلم چې د مسلمانانو سره کړی هغه اسرائیل نه دی کړی. موږ د ولس خبره نه کوو، ولس بېله موضوع ده، مګر دا ملک د حکومت او د اداره د دې لپاره جوړه شوې چې دا مسلمانان وځپوي، او تاریخ یې پروت دی ډک د دغه نه. نن ستاسې باندې درد دی، نن ستاسې پوځیان وژل کېږي، تاسو ته څومره تکلیف رسېږي. او پرونه پورې زموږ پوځیان وژل کېده، زموږ ملي اردو ته تاسو خو ویل چې د انډیا نه دا خلک راځي، د انډیا نه د اشرف غني صاحب په وخت کې هم دا ویل چې د انډیا نه دا خلک راځي، د پاکستان په پوځ حملې کوي. دا د کوم ځای نه دا خلک راځي؟ او تاسې هغه خلک هستئ چې تاسې د سوات په خویندو میندو غیرت ونه کړو، تاسې د دیر په خویندو میندو غیرت ونه کړو، تاسې د ملکان په خویندو میندو غیرت ونه کړو، تاسې د باجوړ په خویندو میندو غیرت ونه کړو، تاسې د وزیرستان په خویندو میندو باندې غیرت وکړو، نو تاسې به د افغانستان په خویندو میندو څه غیرت وکړئ. خو انشاءالله چې دا وخت را روان دی چې لر او بر به یوځای کېږي، او انشاءالله دا سپین اماراتي بیرغ په اسلام آباد باندې لګېږي، او انشاءالله دغه کم کار هم چې کړي همدغه چې څه کوي هغه به ریبې. وخت را روان دی، او تا سره به انشاءالله هغه کارونه چې د موږ سره کړي هغه به انشاءالله د هغې په سلچنده به تا نه موږ بدلالو. او دا هر یو افغان زړه م دومره ډک دی، دومره په خدای کې هم د زړه نه راته ووځي دا ظلمونه چې تا موږ سره کړي پاکستانه. دا ویډیوګانې مو ګورې سلا د سیم خاردار جوړ شي، نه موږ به سیم خاردار د یو ملي اشر په ترڅ کې ټولو، او ان شاء الله تعالی دا به لوی افغانستان جوړیږي. یوسف راغی چې خلک ستاسو خبرو په انتباه باندې که سل وارې راشي هم کیسه نه حلیږي، نو څه پکار دي لنډې کوو؟ زه فقط غواړم چې پاکستان د یو ښه ګاونډیتوب دریځ غوره کړي، نور د افغانستان په چارو کې په هر برخه کې لاس وهنې ته د پای ټکی کېږدي. عالم ته راته وژنې، ډاکټر ته راته وژنې، مخور ته راته وژنې، څوک چې مفتي صاحب اشاره وکړه په ملي مفکورو باندې ولاړ اشخاص او افراد وي ته هغه راته وژنې، زما ولایتونو ته تو باندې راغورځئ، هلته چې کوم افغانان له مجبوریته تللي دي هغه ته ځوروئ، او یعنې دا ټول چې سره راجمع کړو دا د مفاسدو یوه ډېره غټه مجموعه جوړېږي. په سیاسي دنیا کې دا مفاسدو ته جای نشته چې دا اعتماد زیانمنوي، دغه اعتماد هم زیانمنوي، په آخر د ورځې کې زور دې هم نه رسېږي، او افغانان خو تاسو ته معلوم دی چې څه رقم خلک دي، نو له افغانانو سره نیکي وکړه، نیکي به دې په تاریخ کې نه ورکېږي. دغه دریځ د ټول افغانستان د خلکو دریځ دی. زه یو ځل بیا د حقوقو د یو شاګرد په حیث باندې وایي بلوچ بیلتون پالو د پاکستان پوځ پر یوې اډې برید کې لږترلږه 10 سرتیري وژلي دي. دا برید داسې وخت کې شوی چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي له دې 13 اګست راهیسې د پاکستانیو طالبانو له لوري هم بریدونه ډېر شوي دي.
شیخ رشید احمد له BBC سره خبرو کې دا ویل لا رئیس چې طالبانو پر کابل ولکه کړي پاکستان کې د TTP اروپا له لوري بریدونه 38% ډیر شوي دي. خدای نور نصر له اسلام آباد نور حال لري. په بلوچستان کې امنیتي سرچینې وايي د هغو لاس امنیتي سرتیرو مړي خپلو پلرنیو سیمو ته استولي او همهلته خاورو ته سپارل شوي چې د دې سرچینو په خبره د تېرې سېشنبې په ورځ د بلوچستان په بلوچ میشته کیچ سیمه کې په یوه وسلوال برید کې وژل شوي په که څه هم تر اوسه پورې د پاکستان پاوز یا هم د پاکستان حکومت د دغه برید په هکله څه نه دي ویلي، خو د دغه برید مسؤلیت بیا رسنیو ته د بلوچ بیلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړی دی او رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې د سېشنبې په دې برید کې یې لږ تر لږه 19 پاکستاني سرتیري وژلي دي. په بلوچستان کې له تېرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ځینو بلوچو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې چې په تېر نږدې وخت کې دا یو تر ټولو لوی برید بلل کېږي. د دې سره د بلوچستان په شمول په خیبر پښتونخوا کې هم په تیرو څو میاشتو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د BBC اردو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د کابل تر سقوط وروسته د دوی غاړې ته په وسلوال بریدونو کې 38% زیاتوالی راغلی دی. 15 اگست के बाद تر 15 اگست وروسته چې له تحریک طالبان پاکستان سره کوم څه روان وو هغوی لومړی اوربند ختم کړ او غوښتنې یې دومره سختې وې چې هغه مو منلی نه سوای. بیا هغوی ته پر ډیورنډ کرښه په اغزن تار هم اعتراض و. نو له 15 اگست راوروسته د ناامنۍ پیښو کې 38% زیاتوالی سوی دی چې اکثره یې په شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې سوي دي. په پاکستان کې چارواکي تل بلوچ بیلتونپالې وسلواله ډلې او پاکستاني طالبان په دې تورنوي چې دوی د افغانستان غاړې ته پټن ځایونه لري او له هماغه ځایه د پاکستان غاړې ته